عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی امام الانبیاء د خپل کور نه بار وروته شاړو تروانو نبی اسلام مخکې عمر ورپسې عمر فاروق د تمام مؤمنانو امیر پیغمبر می مخکې جانان می مخکې عمر ورپسې ما چې وکتل نبی اسلام قضای حاجت روان دي زه چې ستاب شم ودرېدم ما د نبی اسلام په مخ باندې د غم آثار ولیدل د خفقان آثار ولیدل ما هغه والضحى ولا چهره خفه ولیدا ما وی نبی اسلام مبارک خفه دي ما د نبی اسلام پرانو او هغه مبارک سترګو کې اوخ کې ولیدې زه ورپسې روانم ما وی نبی اسلام جوړ چرته خفه دي چې مې وکتل قضای حاجت روانو عمر وی ز ستاب شم نبی اسلام چې مې وکتل په خورو کې په سجده شم توجه شته الفاظ ته اواز رانه په خورو کې په سجده شو او ډیر ساته سجده ولګولا چې مخې راپورته کشاته وکتل ماته وی عبارت ما وی جانانه زستا غلام عمر ستا غلام ما وی چې د نبی اسلام مبارک غلام شنو د تمام کائنات بادشاہ شي الفاظ ته توجه شته عمر وی ما نبی اسلام چې اورید د سجدې نه روچت شو د مخې داسې پړقېده خوشاله ورنږدې شو ما وی جانانه ولی اول خو خفوي جړل اوس ولی داسې خوشاله وی الله راته आवाज وک جانانه ولی خفوي ما وی الله زه خود د مکې نه بار کړم بیګره د کړم زما داسې امتیان چې ما باندې جانونه ورکي هغه افراد چې هغه زما د پاره در گر بار اولاد حسب نسب کاروبار هر څه زما پنام باندې قربان کړ څه تحفه ورته نه ملاويږي اے قربان شم د امام الانبیاء د جناب محمد رسول الله د الفاظ انا ولي خفي قربان شم د نبی ما ته وی خفم ما وی دا گر در بار تاسو صحابه پرې خو الله ته می خدای په ما خو سخت دیریږي د افراد زما په ذات باندې عائشه کړي سګفتا د الله د طرف نه د جناب محمد رسول الله امتیانو ته تحفه ملاويږي پنځه تحفه درته دنیا کې ملایي الله راته وي چې جانانه ته ولې خفه کېږي چې دا خلک ستا په ذات باندې مین دي نو دا خو ته د داخلك ته د ما درب احسان اومني چې جانان خو زمای ته ما دیله تحفه کې ورکړي ها بدبخت شتل لکه د ابو لهب او د ابو جهل چې منی چې ته صادق او امینی ستا په کردار باندې چرته ګوت نشي اوچتولې ستا په گفتار باندې چرته تا کې عیب نشته نو او بیا مستانه فرمانی کې دا بدبخت دي پته بوته د قیامت په سبا ستا د پاور پته ولګيږي چې ستا څومره حیثیت ته نبی اسلام مبارک ته مې رب وویل خو چلو پنځه تحفه ورکوم امتیانو لا نمبر 1 جانان ستا په ذات عائشہ کړی دي نمبر 1 جانان سوک چې تا باندې یو پیر سلام وای نو ضرب بد اغلس نیکه اوچته کوم سبحان الله وای نمبر 2 چې یو پیر در باندې سلام وای نو لس ورله ګناونه میټو کوم نمبر 3 چې تا باندې سلام وکي نو لس ول درجه بلند کوم نمبر 4 چې تا باندې سلام وای جانان چې تا باندې